په خوست ولایت کې د صنعتي پرمختګ یو مهم ګام نن واخیستل شو، چیرې به چې په 400 جریبه ځمکه په یو نوي صنعتي پارک کې د 200 بېلابېلو فابریکو د جوړولو بنسټ ډبرې کېښودل شوې او رسمي چارې پیل شوې. دا پارک چې د خوست میشتو او تجارانو د اوږدې مودې هیلې او ارمان و، به د سلګونو فابریکو د ځای پر ځای کېدو ظرفیت ولري او د سیمې اقتصاد به ورسره پیاوړی شي. د خوست مرستیال ولی محبوب شاه قنت په دې اړه وویل چې په دې سره به نږدې 100,000 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. هغه له نورو پانګوالو هم وغوښتل چې له دې موقع څخه ګټه واخلي او په خپل وطن کې پانګونه وکړي. دلته به پرانستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کېږي. د نورو تجارانو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده. دا ملګري به ټول راځي انشاءالله د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی لپاره ځانګړې شوې ده، هر چا ته چې څومره حصه ځمکه ورکړل شوې ده، دوی به خپله ځمکه مصرفوي، په هغې باندې به دی د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي انشاءالله. صنعتکاران د دې پارک د جوړېدو له رسمي پیل څخه خوشحاله دي، ځکه چې دا به د دوی د پانګونې لپاره یو ښه ځای برابر کړي. خو په ورته وخت کې دوی له دولت څخه غواړي چې د فابریکو د چلولو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې لکه برېښنا، اوبه، سړکونه او امنیت برابر کړي. د دوی په وینا پرته له دې اسانتیاوو به د پانګونې اغیز کم وي. خوست ولایت کې تقریبا 2,500 فابریکې شتون لري چې ټولې وړې او متوسطې دي. چون په خوست ولایت کې پارک صنعتي موجود نه و چې موږ هغه فابریکې چې موږ خوستوال یا افغانستان خلک په بهرنیو هېوادو کې پانګونه کړې لري. نو اوس الحمدلله خوست پارک صنعتي عملاً تاسو وینئ چې فابریکې د جوړولو ډبره کېښوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړل شوې ده. دا د خوراکي توکو فابریکه ده. هغه څه چې په لکه مثال هغه څه چې په فابریکه کې جوړېږي د خوراکي توکو، هغه موږ په مخ لکه بسکټ، لکه نور داسې خوراکي شونه که نه، لکه روب د مطلب چې خوراکي دي هغه موږ کوو تمه لرو چې په مخ یې یوسو انشاءالله. او د پانګونې پیسو نو اوس خو داسې وښیه چې 10 میلیون افغانۍ تقریبا موږ په دې پانګونې ته یخې دي. دا غټې فابریکې چې دي دغه 40,000 ډالر به خالص په برق نه ورکوي. نو که ته په برق نه 40,000 ډالر سرمایه ګذاري وکړې، بیا په فابریکو نه سرمایه ګذاري کوي، هغه اصلي هدف چې موږ دغه فابریکې هغه انسان نه پاتې کېږي. نو دغه شیان چې دي دا باید موږ ته دولت برابر کړي. د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی دا پریکړه د هیواد د پرمختګ لپاره یو مهم اصل ګڼي. هغه وایي د صنعتي کارخونو جوړښت او ځوانانو ته د کاري فرصتونو ایجاد د اقتصادي ودې بنسټ دی او په دې برخه کې ځانګړې توجه اړینه ده. د هغه په نظر دا ډول پروژې به نه یوازې محلي اقتصاد پیاوړی کړي، بلکې د بهرنیو پانګوالو لپاره به هم د پانګونې زمینه برابره کړي. یو هیواد اساسي پرمختګ تعریف داسې دی چې خپلو خلکو ته کار پیدا کړي، او د کار د پیدا کولو دپاره زراعت او صنعت دا اساسي ټکي دي. او دا په هغه وخت کې پیدا کېږي چې موږ هغه تلونکي اوبه چې په میلیاردونو متر مکعبه په اندازه کېږي او په اسیا کې سره یې نه لري، هغه مدیریت کوو. موږ به صنعتي پارکونه لکه څنګه چې نن د خوست په تاریخ کې، د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل دپاره اساسي د صنعتي پارک فابریکې پرانیستل کېږي. په خوست کې له دې وړاندې هم تر 213 بېلابېلې فابریکې فعالې وې چې د تولیداتو ترڅنګ ګڼو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه. د دې نوي پارک په جوړېدو سره به دا شمیره نوره هم زیاته شي او اسانتیاوې به رامنځته شي، لکه د ځای پر ځای کېدو اسانه د موادو رسونې ښه والی او د بازارونو لاسرسی. دا ګام د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې لپاره یو مثبت ګام دی.